طالبانو د امریکا مهم شرط ومنه. دا چې کومه ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې په 4 میاشتو کې به ټول ګډونه حکومت جوړوي. د هندي خبري شبکې د راپور له مخې طالبانو د دوحې په وروستۍ غونډه کې د امریکا استازي ټام ویس سره ژمنه کړې چې تر راتلونکي 4 میاشتو به د ټول شموله حکومت طرحه وړاندې کوي. هندي نیوز ته یو شمېر سرچینو ویلي چې طالبان د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس څخه 4 میاشتې وخت غوښتی څو دوی له خپلو مشرانو سره ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه خبرې او مشورې وکړي. د یادې شبکې د راپور له مخې په ترکیې کې د طالبانو پر ضد د جوړې شوي عالي شورا غړو هم خپل منځي لیده کاته پیل کړي دي. ویل کېږي دغه پخواني چارواکي غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي څو د ښځو او ماشومانو حقونو په ګډون د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. د راپور په حواله د مقاومت عالی شورا مشر رسول سیاف، صلاح الدین رباني، سرور دانش، کریم خلیلي، معصوم ستانکزی، حنیف اتمر او رحمت الله نبیل په ترکیې کې له یو بل سره لیدلي او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې دي. سرچینې زیاتوي چې ډیر ژر به د پخواني حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ترکیې ته ولاړ شي او له یادو څیرو سره خبرې اترې وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال عباس ستانکزي ویلي و چې پخواني سیاستوال دې بیرته وطن ته ستانه شي خو د وزارتونو او لوړو څوکیو تمه دې نه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.